سلامونه احترامات هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو مخ روان وي. ملګرو نن په میټرو کې یو وطندار په ټلیفون باندې غږېدو، دی ډېر په تیز او په چیغو باندې غږېدو، چا سره په جنجال باندې و، ډېر ها هوی جوړ کړی و. په دغه میټرو کې ناست خلک ټول دته متوجه وو او ټولو ته یې مزاحمت جوړ کړی و. ملګرو د عامه ترانسپورټ او د عامه ځایونو اصول او قانون دا دی چې هلته به تاسو ډېر په قراره غږېږئ تر څو نورو خلکو ته مزاحمت ونه کوي. زه دا نه وایم چې تاسو په عامه ترانسپورټ او په عامه ځایونو کې مه غږېږئ، تاسو غږېږئ، ولې باید تاسو اصول مراعات کړئ، تاسو ډېر په قراره وغږېږئ تر څو نورو خلکو ته مزاحم نه شئ. موږ تاسو چې هر کله میټرو ته راوخیږو بیا موږ تاسو ته ټلیفون او دا جنجالونه هر څه رایاد شي. نو چې ټلیفون وکړو بیا نو چیغې ووهو او ها هم په بس یا په میټرو کې جوړ کړی. څه وخت مخکې ما په دې اړه باندې ویډیو هم جوړه کړې وه. که چېرې یو وطندار د بس په یو سر کې غږېږي نو ته په بل سر کې د غږ اورې او ته پوهېږي چې دوی په څه اړه باندې دی لګیا دی او په څه اړه باندې دوی بحث کوي. نو ملګرو کوشش کول پکار دي چې په عامه ترانسپورټ او په عامه ځایونو کې ډېر په قراره غږېږئ تر څو نورو خلکو ته مزاحمت ونه شي. مننه.